أشرق نورك يا رمضان هل البشر بخير بيان نزل الوحي بالقرآن فضاء جميع الأكوان مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا مرحبا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو مسلمانانو ورونو او عزتمندو پتمندو خويندو، دا زموږ او ستاسې لویه خوش قسمتي ده چې یو ځل بیا یو کال وروسته 12 میاشتې وروسته پر موږ او تاسې باندې د رمضان المبارک میاشت راغله. او دا هغه بختوره او مبارکه د فضایلو او اجرونو و ثوابونو ډکه میاشت ده چې په سلهاوو فضایل او فایدې او ګټې په احادیثو کې او نورو کتابونو کې بیان شوي. خلاصه به نن زه تاسې ته د قرآن عظیم الشان څخه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارکو احادیثو د روژې مبارکې تقریبا 50 فواید، فضایل او برکات ذکر کم. روژه نیول خو هسې هم پر مسلمان باندې فرض ده. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنانو فرض کړی شوی دا پتا سو باندې روژه مبارکه لکه چې څنګه فرض کړی شوی و په مخکینیو مسلمانانو او په مخکینیو امتونو او پیغمبرانو باندې لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسې ځان وساتئ له هر قسمه ګناهونو څخه او پرهیزګار شئ. د دې آیت کریمه په نزول سره پر مسلمانانو باندې روژه مبارکه نیول فرض شوه. د روژې هغه فواید چې کتابونو ذکر کړي دي هغه فضایل په هغه باندې شروع کوم. اول دا چې د روژې مبارکې په هر شپه کې الله جل جلاله بعضې بندگان د اور څخه خلاصوي، د جهنم له عذابه نجات ورکوي. په مشکات المصابیح کې دا روایت راغلی. دویم دا چې حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل:
اذا جاء رمضان غلقت ابواب النار، چې کله د روژې مبارکه میاشت راغله، د روژې په مبارکو شپو کې د دوزخ د جهنم دروازې بندېږي. دریم دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لیلة القدر یو قدرمند شپه شته چې د هغې غوره تر زرو شپو هم زیاته ده. د هغې عبادت په نسبت و نورو شپو ته تر زرو عبادتونو لا هم زیات ثواب لري. څلورم دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي په مشکات المصابیح کې حدیث راځي په صفحه 172 کې، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان د هر نیک عمل په مقابل کې نیکی زیاتیږي. د یوې نیکۍ په مقابل کې د 10 څخه نیولې تر 900 پورې، تر 9 ځلو پورې هغه د انسان نیکی زیاتیږي. الله جل جلاله فرمایي چې یو روژه چې کومه ده، دې بنده دا روژه زما دپاره نیولې ده او زه د دې بدله ورکوم، د دې بدله یې معلومه کړې نه ده. الله تعالی وایي د دې بدله بیا زه ورکوم. بیا د الله تعالی خپل قدرت دی چې څومره زیات ثوابونه او اجرونه به دغه مسلمان ته ورکوي. الله جل جلاله فرمایي چې دغه انسان دغه روژتي خپل شهوات، خپل خواړه، هر څه هغه یې زما له کبله زما د وجې پرېښوده، نو د هغه ثواب پر ما باندې دی، د هغه ثواب زه ورکوم. او بل د روژاتي دپاره 2 سترې خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي په دې دنیا باندې چې د روژه مات خوشحالي ده، چې انسان خوراک ته، څښلو ته، د خپلې مېرمنې سره جما ته ورخلاص. او بل د دغه روژاتي ملاقات او لیدنه به د الله جل جلاله سره د قیامت په ورځ باندې کېږي. دا ډېره لو او ستره خوشحالي ده او ستره نیکبختي ده. او بل دا چې د روژتي د دې خولې خوشبویي چې کومه ده، د خولې بوی دا الله جل جلاله ته د مشکو تر خوشبویي هم بهتره دی، هم ورته غوره دی او ډېر زیات یې خوښوي. او روژه دا ډال دی، ډال دا انسان د هر شي څخه ځان ورباندې ساتي، هغه که ګناه وي، هغه که شیطان وي، هغه که بل شي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصیام جنة، روژه د انسان دپاره دا د ډال حیثیت لري. فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. کله چې انسان روژه وي، د انسان په خوله باندې روژه وي، نو هغه د بې ځایه او ناروا او سپکې خبرې او ښکنځل نه کوي، شور جنجال دې نه کوي. که څوک ورسره جنګ کوي، جنجال ورسره کوي، بدرد ورته وایي، دی دې ورته وایي چې بس انی صائمون، زه روژتي یم، زه څه نه وایم. د روژې دا مطلب نه ده چې ته صرف خوله بنده که، اوبه مه څښه، زنا مه کوه او د خپلې مېرمنې سره جما مه کوه، بلکې مطلب یې دا دی چې ستا به د سترګو هم روژه وي، یو حرام ناروا شي ته به نه ګورې. ستا به د خولې روژه وي چې د خولې به نه غلطه خبره راباسې، نه به چا سره جنجال کوې، نه به خوشکه کوې. ستا به د غوږونو روژه وي چې ته به په غوږو باندې غلط شی نه اورې. ستا به د لاسو روژه وي، ته به په لاسو باندې حرام کار نه کوې. ستا به د پښو روژه وي، ته به په پښو باندې و ګنهکار کار ته نه ورځې، قدم به نه ور اخلې. یعنې د بدن چې هر غړی دی، هر عضو ده، د دې هر یوه به روژه وي. که د انسان روژه پخلی وي، خوراک نه کوي،
اوبه نه څښي، خو بیا فسق کوي، فجور کوي، ښکنځل کوي، بدرد وایي. الله تعالی وایي زه د انسان دې ته اړتیا نه لرم چې د خوله د ډوډۍ څه بنده کړې ده، د خوله د اوبو څه بنده کړې ده، بلکې هر غلط کار څخه باید انسان ځان وساتي. هر غلط کار، هر ناروا کار، هر ګناه کار، هغه څخه باید انسان پرهیز وکړي، روژه ونیسي. او بل پنځم دا چې په روژه کې الله جل جلاله د انسان دعا قبلوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ثلاث حق علی الله ان لا يرد لهم دعوه. درې حق دی پر الله تعالی باندې د بندگانو چې الله تعالی د هغې دعا هغه نه ردوي، دعا یې قبلوي. اول الصائم حتى يفطر، د صائم روژتي دعا قبلوي تر هغه وخته چې د روژه ماته کړې نه وي. چې کله روژه ماته کړله د هغې وروسته بیا امکان شته چې کله کله قبوله نه سي یا بل ځای عوض ورکړي. او بل مظلوم دی تر هغه وخت چې د نصرت کېږي دی خپل دعا کوي، دا وخت کې چې دی مظلوم وي دعا یې قبلیږي. او بل د مسافر دعا قبلیږي تر څو چې دی خپل ځای ته رجوع کوي او مقیم کېږي. خو دا هغه مسافر چې هغه د الله تعالی په لاره کې سفر کړی وي یا د حلالې روزۍ دپاره سفر کړی وي، هلته یې له هر قسمه غلط او ناروا فاحش کار نه ځان ساتلی. او شپږم دا چې د روژې اجر دا د نورو عملونو څخه ډېر زیات وي. ولې؟ د نورو عملونو د هغې درجه او ثواب او فضایل معلوم وي، اجر یې معلوم وي. لکه ګوره حدیث شریف کې راغلی دی چې د 10 درجو څخه تر 900 پورې الله تعالی یو انسان ته د یو عمل چې څومره په اخلاص وي درجې ورکوي. د 10 څخه تر 900 پورې دا چې د انسان په نیت پورې، په اخلاص پورې، په صدق پورې، په عاجزۍ پورې تړاو لري. تر 900 درجو پورې انسان ته اجرونه ورکوي. او کوم چې روژه سوله د هغې ذکر نه دی شوی، الله تعالی وایي د هغې ثواب زه ورکوم. دا خو د الله تعالی د خپل قدرت دی چې څومره بې شمېره ثوابونه او اجرونه د هغه انسان ته ورکوي. د روژې اجر هغه د نورو عملونو څخه زیات وي. او بل دا چې وم الله تعالی وایي دغه انسان زما دپاره خپل شهوت پرېښوی، خپل خواهشات یې پرېښول، خواړه یې پرېښودله، خوراک یې پرېښود، د خپلې حلالې مېرمنې سره جما پرېښوده، د دې ثواب به زه څنګه نه ورکوم؟ د دې الله تعالی د خوا به د انسان ته څومره سترې ډالۍ ورکول کېږي او د انسان باندې الله تعالی څومره رحمت کوي چې الله تعالی وایي دغه انسان زما دپاره دا کار وکړي. بیا د الله تعالی خپل ذات او قدرت دی چې دې انسان باندې څومره رحمت کوي. او مخکې حدیث شریف کې ذکر شولی چې د دغې روژتي دپاره 2 خوشحالۍ دي. للصائم فرحتان، نبی علیه السلام وایي روژه لرونکي ته 2 خوشحالۍ دي. فرحة عند فطره، یوه خوشحالي ده کله چې روژه ماتې کوي انسان ورته ډېر زیات خوشحاله وي، هر چا به دا تجربه کړې وي. وفرحة عند لقاء ربه، دغه روژه نیونکي سره به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې لیدنه کوي، ورسره ملاقات کېږي به په نورو سترګو باندې. دا به د قیامت په ورځ دغه انسان لپاره ډېره زیاته خوشحالي وي، ډېره بې انتها زیاته خوشحالي او زیاته خوش قسمتي به وي. لسم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، د روژتي د خولې بوی دا الله تعالی جل جلاله په نیز باندې ډیر خوشبویه دی، ډیر ښایسته دی، د مشکو تر بوی. د انسان د خولې بوی چې بل انسان ورته نږدې ناست وي هغه ته سم نه معلومېږي، سم خوند نه ورکوي چې ګواکې د دې سړي د خولې بوی راځي. خو هغه د انسان د خولې بوی چې کله د مازدیګري په ټیم کې د انسان معده ګیس راپورته کړي، د هغه معدې ګیس راوځي څه بوی کوي، هغه الله تعالی ته د مشکو تر بوی لا ښایسته او خوږ وي. الله تعالی څومره مهربان ذات دی، الله تعالی په خپلو بندګانو باندې څومره زیات رحمتونه کوي، څومره ورباندې مهربانه دی. سبحان الله.
11 دا چې د روژه نیونکي د خولې د خوشبویي چې کومه ده دا الله تعالی جل جلاله ته د مشکو تر بوی زیاته خوږه سوه. خو دا په هغه وخت کې چې د انسان پسخ په خوله باندې نه یې کړی، خو که یې پسخ او ښکنځل، بد رد او بدواوي، ناروا خبرې دا په خوله باندې وکړې، بیا د دغې خولې بوی م الله تعالی ته محبوب نه وي. دا په هغه حال کې چې انسان د خپلې خولې روژه نیولي. او 12 دا چې روژه د ګناهونو دپاره، د باطلو فکرونو دپاره، د شیطان دپاره، د دې ټولو دپاره ډال وي. دا تقریبا 3-4 فواید او 4 فضایل کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصیام جنة، روژه د انسان دپاره ډال دی چې انسان خپل ځان د شیطان، خپل ځان د جهنم له اوره، خپل ځان د باطلو فکرونو ور باندې راګرځولی شي، خپل ځان به د شهوات ور باندې راوګرځوي. د انسان چې په خوله باندې روژه یي، شهوات ته ډېره توجه نه وي. او 14 دا چې دا روژه خپله بس یو کیفیت لري، یو حالت لري چې انسان د بدو خبرو څخه، د شر و شور څخه، د جنجالونو څخه لیرې وي، چې ښه انسان وي، نیک انسان وي. هسې نه لکه بعضې زموږ او تاسې پښتانه، الله تعالی د هدایت راته نصیب کړي چې کله مازدیګري ټیم شي، بازار کې جنګ وي، کور کې جنجال وي، بازار کې د خلکو سره سودا په اخیستلو کې جنجال وي، کور کې د خپلې مېرمنې سره، خپلې خور سره، خپلې مور سره جنګ و جګړه وي، ښکنځل وي، بد ورد وي، او دا شی وکړه، دا کار وکړه. و وروره، و مسلمانه، د هغې زنانې هم روژه په خوله، د هغه د کور خدمت هم کوي، نو هغې ته ولې داسې سپکې خبرې کوي؟ انسان خو ډېر عاجزه دی، بیا په انسانانو کې زنانه عاجزه ده. ما ورته مازدیګري ټیم راسو، ماښام ټیم راسو، تږي یو یا وږي یو یا څه زور راباندې، ما ورته هغه زور پر خپلو مېرمنو باندې، خپلو خویندو باندې، خپلې مور باندې کار وکړه. ما ستا د دغې روژې بیا کم فضیلت وي، کم ثواب به وي. نو روژه چې کله د انسان څخه قبلېږي او الله تعالی ته قبوله سي، الله تعالی په دغه انسان رحمت وکړي، هغه وخت چې انسان د هر قسمه شر و شور و د بدو خبرو، د حرامو کارونو، د ناروا خبرو څخه ځان ساتلی وي. او 18 دا چې حدیث شریف کې راځي په مشکات المصابیح کې، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې فی الجنة 8 ابواب فیها باب یسمى الریان. فجنت کې 8 دروازې دي، د جنتونو 8 دروازې دي، فیها باب یسمى الریان، په دې جنتونو کې د جنتونو یوه دروازه هغه د ریان نوم لري، د ریان په نوم باندې یادېږي. لا يدخله الا الصائمون، و دې ریان جنت ته هغه روژهتیان داخلېږي. کوم څوک چې روژه په خوله باندې لري او په ښه شام باندې نیولې وي، د قیامت په ورځ به د دې روژې سره راځي، الله تعالی دا فرض یې پوره کړي وي په ښه شان باندې، ښه طریقه باندې، ښه سلوک باندې، دغه روژهتي به د قیامت په ورځ و جنت ته د ریان په دروازې باندې داخلېږي. او معززو 19 دا دی چې د روژې په راتللو سره څنګه راغله، هغه بیا شیطانان، بیا پیرانان دا ټول وتړل شي. حدیث شریف کې راځي، حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل اذا جاء رمضان صفدت الشیاطین، چې کله د رمضان مبارک میاشت راسي بیا شیطانان وتړل شي. یو انسان به وایي چې یار شیطان خو بیا هم نه یې تړل سوی، زما خو خواهشاتو ته، شهواتو ته، غلط کارونو ته هوا کېږي. محترمه تا روژه په ښه شام باندې نه ده نیولې، ستا په روژې کې، ستا په عباداتو کې خامخا نقصان شته دی، ستا لمونځ په ښه طریقه باندې نه دی، ستا لمونځ کې غلطیان شته، ستا اوداسي کې غلطیان شته، او ستا روژه کې کمی شته، ځکه یا به دې خوله نه وي ساتلې، یا به دې سترګې نه وي ساتلې، یا به دې غوږونه نه وي ساتلي، یا به دې نور د بدن اعضا نه وي ساتلي، نو یا به خپله په دې روژې باندې بدنیته وي چې دا بیا څنګه فرضیت دی د روژې چې راغلی دی او موږ یې د هر څه بند کړي یو.
نو کله چې د انسان روژه داره کم وي بیا به نو خامخا شیطان هم حمله ورباندې کوي خو لیکن د هغو خلکو څخه بیا شیطان وتړل شوی وي چې په ښه شان باندې ډېر خوشحالۍ باندې د روژې استقبال کوي مرحبا ورته وایي او بیا د ټول بدن روژه یې وي د خولې د سترګو د پوزې د لاسو د پښو د دې هرې وبه بیا روژه وي دغه انسان ته بیا شیطان نسي راتللی د انسان څخه بیا شیطان ډېر لرې ګرځي موږ تاسې بعضې داسې ورونه یي چې د روژې ورځ هغه په عبادت باندې نه تېروي بلکې په چکو باندې تېروي بلکې په قسمه قسمه لعبونو باندې ساعتونو باندې دې باندې روژې ورځ ماسپوزان باندې لنډوي بعضې کسان مو داسې لیدلي ده چې د تراویحو په وخت کې د دوی ټیپون ګوشتکۍ په غوږو کې وي غلط سازونه ورباندې اوري دغې روژې به تا ته څه ثواب وسي دغې تراویحو به تا ته څه ثواب وسي وروره زه ستا دپاره وایم چې دا یو مبارکه د برکتونو میاشت راغلې ده او موږ او تاسې داسې په غفلت باندې تېره کړو نو د الله تعالی د خوا به رحمت چیرې زما او ستا په کور کې به برکت چیرې زما او ستا په کاروبار کې به بیا برکت چیرې هېڅکله به نه وي او بل دا چې شلم چې د روژې په راتګ سره هغه د جنت دروازې د رحمتونو دروازې هغه خلاصې شي حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه چې کله د رمضان مبارک دا مبارکه میاشت دا مبارکې روژې دا خوږې روژې راسي بس د جنت دروازې خلاصې شي او د رحمت دروازې خلاصې په دې انسان باندې الله تعالی بیا خپل رحمتونه کوي څومره مبارکه میاشت او موږ څومره ځینې غافله یو او یویشتم دا چې په روژه کې د الله تعالی له لوري اعلان کوونکی یو نارې وهونکی نارې وایي ای د خیر غوښتونکیه لږ مخکې راشه ای د خیر غوښتونکیه نور خیر وغواړه مخکې راشه چې خیر دې په برخه شي او دا نارې ویل کېږي چې ای د شر غوښتونکیه بس شر بس که نور شر مه کوه د شر څخه ځان وساته دا د برکتونو میاشت ده د فضایلو میاشت ده خیر په دې کې انسان ته رسیږي باید د خیر خواته تګ وکړي ګام واخلي د شر څخه ځان وساتي او دویشتم دا چې د روژې مبارکې سره انسان لاس ته تقوا راځي دا یو ډېر ستر نعمت دی تقوا چې انسان ته لاس ته راله انسان تقواداره شو بس هغه الله تعالی ته قبول وي هغه انسان الله تعالی ته قبول وي او د روژې په راتګ سره په نیولو سره انسان تقواداره ګرځي ځکه په اول آیت کریمه چې ما تلاوت کړې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې تاسې روژې ونیسئ په دې باندې چې تاسې تقواداره شئ تاسې به د ګناهونو ځان وساتئ نو په روژې نیولو سره انسان تقواداره جوړیږي او درویشتم دا چې د روژې میاشت ډېره زیاته د برکتونو میاشت ده ډېره د خیر میاشت ده چې انسان ته په دې کې برکت حاصلیږي خیرونه حاصلیږي انسان بس زړه یې نرم وي چې روژه الله تعالی ترې قبوله کړي به زړه یې غواړي فلاني ته صدقه ورکړه فلاني ته خیرات ورکړه فلاني ته روژه ماتې برابر کړه دې باندې انسان زړه ته اطمینان او ډاډ حاصلیږي خوشحالي حاصلیږي نو دا د خیر میاشت وه او ډېره د برکت میاشت وه الله تعالی دې په خیر موږ تاسو باندې تېره کړي او الله تعالی دې توفیق د نیکیو راکړي او څلورم دا چې دغه روژه د قیامت په ورځ باندې دا سخته ورځ باندې دغه مسلمانانو دپاره د دغه روژې دپاره سفارش کوي د انسان شفاعت کوي الله تعالی جل جلاله ته وایي ای الله جل جلاله دا بنده وبخښه دی خو په هغه دنیا کې ستا دپاره زه په خوله باندې ومه د شهواتو څخه د ډوډۍ څخه د خوراک څخه د اوبو څخه د خپلې مېرمنې د جماع څخه یې ځان ساتلی و د باندې رحم وکړه بخښنه ورته وکړه حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الصیام والقرآن دا روژه او قرآن عظیم شان دا د انسان لپاره په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي یقول الصیام دا روژه د قیامت په ورځ باندې وایي ای ربي ای الله جل جلاله انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه یا الله جل جلاله ما د دې څخه
طعام منع کړی وو، شهوات، په ورځ کې مې دا کارونه په ده باندې منع کړي وو، د ده په باره کې زما شفاعت قبول کړه، دی وبخښه، ده ته بخښنه او مغفرت وکړه. دا څومره نیکبختي ده چې د قیامت په دې سخته ورځ کې یو څوک پیدا شي هغه ستا شفاعت کوي، الله تعالی ته به دی وبخښه، ده ته مغفرت وکړه. خدا به هغه وخت انسان معلومیږي چې دا سختې ورځې سره یو ځل مخ شي، خو انسان ته لږ سوچ پکار دی. دومره سخته ورځ چې وړوکي به د ډېر انتظاره شپېنځلې شي، او دغسې سختۍ چې په حدیثو کې بیان شوي دي. په داسې سختۍ کې روژه راځي، د قرآن عظیم الشان آیتونه چې تا تلاوت کړي په ښه عاجزۍ باندې، خشوع باندې هغه راځي، الله تعالی ته وایي یا الله دا بنده وبخښه، معاف یې کړه. دغه انسان به څومره خوشحالي په هغه ورځ باندې ورته حاصله شي. بل حدیث شریف کې راځي، په بخاري شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 25مه برکت او فایده یې دا ده چې انسان د روژې په نیولو سره چې کله روژه ونیسي او دی د ایمان له کبله ونیسي، د ثواب د غوښتلو په نیت باندې ونیسي، نو ده چې کم مخکې ګناهونه کړي وي هغه الله تعالی ورته معاف کړي، هغه ورته وبخښي. البته بعضې کبایر ګناه چې پر هغې باندې سخته توبه وکړي، پر هغې باندې پښیماني اعلان کړي او الله تعالی ته وژاړي، الله تعالی هغه ګناهونه هم ورته معافوي. دا د بخاري شریف حدیث دی چې من صام رمضان ایمانا، ازروی ایمان د ایمان له کبله ونیسي، و احتسابا دی غوښتونکی د ثواب وي، غفر له ما تقدم من ذنبه چې مخکې کم ګناهونه کړي وو هغه به الله تعالی ورته معاف کړي، هغه به د ده لپاره بخښل کېږي. او 26م دا چې دا روژه د انسان لپاره یو مضبوطه قلعه ده، په دې قلعه کې رابند دی. حدیث شریف کې راځي ده الترغیب والترهیب، چې په ده باندې بیا څوک حمله نشي کولی، داسې حمله لکه شیطان چې په غیر ضرورتي باندې کومې حملې کوي، د زنا سوچونه هغه ته ورچوي، د حرامو سوچونه هغه ته ورچوي، د غلا سوچونه هغه ته ورچوي، د دروغو د قسمونو، یعنی انسان چې په ښه نیت باندې د ثواب دپاره د الله تعالی د خوشحالۍ دپاره روژه ونیسي، هغه انسان بیا په یو مضبوطه قلعه کې منځ کې چې څوک د شیطان او پیرۍ ورباندې بیا حمله نشي کولی. او 28م دا چې په حدیث قدوسي کې راځي، د بخاري شریف حدیث دی، هغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله ویلي دي لکل عمل کفارة، هر عمل لپاره یو کفاره سته. یعنی انسان چې کوم عمل وکړي الله تعالی په بدله کې یو څه ورکوي. والصوم لي، دی بنده خو زما دپاره روژه نیولې ده، وانا اجزي به، زه به دې انسان ته د دې جزا ورکوم، زه به دې انسان ته د دې ثواب ورکوم. بیا د الله تعالی خپله خوښ ده چې انسان ته څومره زیات ثوابونه ورکوي. د دې نسبت دومره بزرګه میاشت ده، دومره قدرمنه ده چې د دې 28م څخه مطلب ده چې الله تعالی د دې روژې د دې رمضان نسبت ځان ته کړی دی. کوم شي نسبت چې الله تعالی خپل ځان ته وکړي هغه به څومره قدرمند وي، څومره به هغه د فضایلو د اجرونو ډک وي. او 28م دا چې په دې روژه مبارکه کې مشکات المصابیح کې حدیث راځي چې نفلي عبادات هغه الله تعالی د فرضو درجه انسان ته دې ثوابونه ورکوي. یعنی لکه فرض چې انسان ادا کړي څومره ثواب ورکوي، په دې روژه کې نفل هومره ثواب لري لکه ته چې فرض ادا کړي. یعنی د فرضو په درجه الله تعالی و د انسان ته د نفلو په عبادت باندې ثواب ورکوي، اجر ورکوي. یعنی قبلوي یې داسې لکه انسان چې په ښه اخلاص باندې فرض منځ وکړي نو الله تعالی ترې قبول کړي، دا شان چې نفل وکړي ثواب یې دومره ورکړي لکه د فرضو، او الله تعالی به ترې قبول هم کړي. 29م دا چې په روژه کې فرض عبادات الله تعالی جل جلاله په 80 درجې باندې نور هم زیات کړي. کوم چې نور فرض عبادات وي لکه لمونځ او دا شان نور، هغه الله تعالی د رمضان مبارک په میاشت کې په 80 درجو باندې نور زیات فضایل ورکوي. یعنې تر 80 درجو پورې د یو لمانځه ثواب الله تعالی ورسوي. دا شان 30م دا چې د روژه مبارک هغه د صبر میاشت ده، او د صبر ثواب، د صبر بدله هغه جنت دی. په لطایف المعارف کې راځي چې فإن الصيام من الصبر، دا روژه دا د صبر میاشت ده. وقد قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب،
الله تعالی و صابرینو ته د دوی اجر ورکوي بغیر د حساب دغه حساب معلوم نه دی د الله تعالی په نسبت باندې بندګانو نه الله تعالی دې اجر دې دومره ثواب دې چې هغه معلوم نه دی بغیر حساب نو د انسان چې کله صبر وکړي او روژه د صبر میاشت ده نو الله تعالی دومره بغیر حساب هغه ته ثوابونه او اجرونه ورکوي او د هغې بدله به بیا د انسان لپاره جنت وي. یو دېرشم دا چې دا روژه د همدردۍ و د وسیله رحمۍ و د احساناتو د صدقاتو د خوشحالۍ میاشت ده. د فقیرانو سره مسکینانو سره د خپلو ګاونډیانو سره په هغې کې کونډې وي په هغې کې یتیمان وي په هغې کې ضعیفان وي هغې سره احسان وکړه هغې سره همدردي وکړه. یعنی کله چې انسان صدقه وکړي خیرات ورکړي کونډې سره ښه وکړي یتیم سره ښه وکړي الله تعالی جل جلاله بس دې په زړه کې یو خوشحالي واچي د انسان زړه ته ډېر اطمینان حاصل شي. نبي علیه الصلاة وسلام ته یو صحابي راځي چې زړه مې کلک دی نبي علیه السلام ورته وایي چې د یتیم په سر باندې چې یو ځل لاس تیر کړي او هغه سره شفقت وکړي او هغې ته احسان ورسره وکړي همدردي ورسره وکړي ستا زړه نرمي به ختم شي. نو چې کله په روژه کې یا په نورو عامو وختونو کې انسان د یتیم سره د کونډې سره مسکینانو سره فقیرانو سره چې هغه څوک نه لري د څلورو دیالو منځ کې ناست وي خوراکي دپاره ښه نه لري هغه هم روژه په خوله باندې وي ته چې کله نیکي ورسره وکړې همدردي ورسره وکړې احسان ورسره وکړې نو دا د احساناتو میاشت وه د همدردۍ میاشت وه او د ډېرې خوشحالۍ میاشت وه. او دا شان دو دېرشم چې د روژې په مبارکه میاشت کې الله تعالی جل جلاله د مؤمن رزق زیاتوي هغه کله د مقدار په کیفیت باندې کله په کیفیت د برکت باندې چې برکت کې واچوي نو انسان په روژه کې خیرات وکړي صدقه ورکړي په دې سره الله تعالی دغه انسان په مال کې نور زیاتوب برکت واچوي هغه کله مقدار زیات شي کله کیفیت زیات شي. درو دېرشم دا چې روژه ماتي یو انسان ته ورکول چې کله یو انسان روژتي وي ته ورته روژه ماتې تیار کړې خوراکه ورته تیاره کړې په دې سره د دغه انسان ګناهونه بخښل کېږي او د دغه انسان نفس هغه د اور څخه ازادېږي او په دې انسان باندې الله تعالی رحمت کوي او هغه انسان سره چې د کومه نیکي وکړله نو پر هغې باندې رحم وکړي او کله چې یو انسان پر بل انسان باندې رحم وکړي الله تعالی پر دغه انسان باندې بیا رحم کوي. او څلور دېرشم دا چې په مشکات المصابیح کې روایت راځي چې په صفحه 104 کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هر انسان یو بل روژتي انسان موړ کې هغه ته خوراکه ورکړي الله تعالی د داسې انسان په نصیب باندې یو حوض کې د اوبو دا د قیامت په ورځ دغه انسان ته ورکړي چې کله دغه انسان د دې حوض اوبه وڅښلې بیا به د تږی نه شي خو چې کله بیا نورو خوږو اوبو ته اشتها کېدله هغه به څښلی شي پر هغوی به ذایقه او خوند اخیستلی شي چې کله قیامت په ورځ باندې جنتیانو دپاره شراب وي شودې وي نو د هغې خوراکه وي کله چې هغې ته اشتها وسي هغه خو خوړلی شي البته چې کله دی د قیامت په دا ورځ کې حسابونه او کتابونه لا نه خلاصوي دی به دا اوبه وڅښي په دې ورځ به بیا انسان نه تږی کېږي تر هغو چې دی جنت ته داخلېږي. او پنځه دېرشم دا چې د روژې د اولې لسې ورځې دا د رحمت دی په دې کې الله تعالی پر انسان باندې رحمت کوي منځني کې لسو ورځو کې الله تعالی دغه انسان ته بخښل کوي مغفرت ورته کوي د مغفرت لس ورځې دي او اخري لسیزه یې هغه د اور د جهنم څخه د خلاصون لسیزه ده هغه کې الله تعالی انسانان د اور څخه خلاصوي. شپږ دېرشم دا چې دغه روژهدار ته چې روژه یې په خوله وي په داخلي روژو نیولو باندې الله تعالی د دغه انسان ګناهونه معافوي لکه انسان چې مزدوري وکړي خواري وکړي چې کله مزدوري خلاصه کړي خواري خلاصه کړي بیا ځي روزانه یې وکړه هغه مالک چې کوم وي هغه ورته مزدوري او خواري د پیسه هغه ورکړي نو الله تعالی هم داسې چې دا روژه انسان پوره کړي اخري شپې چې الله تعالی د انسان ته ګناهونه بخښوي او رحمت ورباندې کوي. دا یوازې د لیلة القدر په شپې ځانګړې نه ده چې خامخا به د لیلة القدر شپه په نور شپو کې هم الله تعالی د انسان ته مغفرت کوي ګناهونه ورته معافوي. و دېرشم دا چې
دې روژه مبارکه په میاشت کې هغه الله تعالی وحورو ته امر وکړي چې تاسې ځانونه سینګار کړئ، ځانونه ښایسته کړئ او جنتونه هغه ښایسته کېږي او بیا دا حورې د جنت هغه اوازونه کوي او داسې ښایسته اواوي، دا اواو کې اوازونه ګرځي، دا ټول دا نارې وي چې ای ربه وګرځوه موږ ته د جنت والاو څخه داسې خاوندان چې زموږ سترګې ورباندې یخې سي او د هغوی سترګې په موږ باندې یخې سي. دا به د دې حورو اواز وي او هغه به دا کسان یادوي کوم چې روژتیان وي. مشکات المصابیح کې دا روایت راځي. او بل 18مه فایده او فضیلت یې دا ده چې په روژه کې سحور او پیشنمۍ راځي. دې پیشنمۍ کې ډېر زیات برکات وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکه، تاسې پیشنمیان کوئ او په پیشنمه کې ستاسې دپاره ډېر زیات برکات وي. او 9 دا چې دا روژه انسان د نفس د غوښتنو څخه منع کوي. قرطبي کې دا روایت راځي په 2 جلد صفحه 209 کې چې په نور عباداتو کې دومره زیات قوت خو نشته چې انسان د نفس د غوښتنو څخه هم منع کړي. البته دغه زیات قوت هغه روژې ته ورکول شوی دی. او دا شان قرطبي کې داسې هم راځي چې 24مه فایده دا ده چې روژه د الله تعالی او بنده ترمنځ یو پټ راز دی چې دا راز بل چا ته نه ښکارېږي. د الله تعالی څخه پرته نورو ته دا نه معلومیږي. کوم چې نور عبادات دي د هغې راز پټ نه وي، هغه بل چا ته هم ښکاره وي. یعنې روژه د الله تعالی او د بنده ترمنځ یو پټ سر وي، یو پټ راز وي. یو 24م دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر انسان چې روژه ونیسي یوه ورځ د الله تعالی د رضا لپاره او په دې سره خاتمه وسي او په دې روژه کې الله تعالی دته مرګ راولي، وفات شي، دغه انسان به حتمي و جنت ته داخلیږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته جنت نصیب کړي. په الترغیب و ترهیب کې روایت راځي په 1410 صفحه کې. 42م دا چې په نسائی شریف کې راځي په 1411 کې راځي. دا هم د الترغیب و ترهیب روایت دی، نسائی شریف هم راخیستی دی. نبی علیه السلام ابو امامه رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې لازمه ده په تا باندې په مسلمانانو باندې تاسو به روژه نیسئ، هغه ته یې امر وکړئ ځکه چې د دې برابر د دې هم مثل ثواب په نور عبادات او په نور عملونو کې نشته. په دې کې ډېر زیات ثواب الله تعالی و دغه بنده ته ورکوي. 43م دا چې حدیث شریف کې راځي چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل هغه انسان چې روژه ونیسي د الله تعالی په لاره کې نو الله تعالی به د ده مخ او ذات په دې ورځې د روژې سره دغه ورځې په برکت سره د دوژخ د اور څخه 80 کاله لیرې کړي. من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. بخاری شریف روایت دی. 44م دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي هر هغه انسان چې روژه ونیسي د الله تعالی په لاره کې نو د دوژخ اور به ترې د 100 کلونو په مزل باندې لیرې شي. او 45م دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه تن چې روژه ونیسي د الله تعالی په لاره کې نو الله تعالی به د ده او اور ترمنځ یو کنده او یو لیروالی وګرځوي لکه د مځکې او د اسمان په منځ کې چې څومره لیروالی دی الله تعالی به د دغه انسان او د دې جهنم د عذابونو دومره به الله تعالی د دې او دغه په منځ کې لیروالی او کنده وګرځوي. د هغه انسان چې الله تعالی ته یې په ښه نیت باندې په ښه اخلاص باندې او په ښه شان باندې روژه نیولې وي الله تعالی ترې قبوله کړي. 44م دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي دا صحیح ترغیب روایت دی 1416 صفحه کې راځي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې 5 لمونځونه یو انسان ونیسي او وکړي او یوه جمعه تر بلې جمعې پورې دا لمونځ دی او یوه روژه تر بلې روژې پورې دغه په منځ کې چې کوم ګناهونه سوي وي یو لمونځ تر بل لمونځه پورې یوې جمعې لمونځ تر بلې جمعې پورې او دا شان یوه میاشت روژه تر بلې میاشت روژې پورې د دې په منځ کې چې انسان څخه کم صغیره ګناهونه سوي وي او کبیره څخه ځان ساتلی وي الله تعالی هغه ټوله صغیره ګناهونه ورته معافوي. 23م دا چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ما ته جبریل امین علیه السلام راغلی او د الله تعالی جلاله له لورې یې راته وفرمیل چې چا د روژې میاشت وموندله
او دته په دې میاشت کې بخښنه ونه سوله او د دوزخ څخه ځان په نجات کې نه کوي، دوزخ ته داخل سو، نو دی به د الله تعالی له رحمته لیرې سي. د دې مطلب دا چې دا خطاب مسلمانانو ته دی او هغو کسانو ته دی چې هغه روژه نه نیسي، نو روژه راله ده ونه نیوله، نو الله تعالی دته مغفرت نه کوي او بخښنه نه ورته کوي، د دوزخ د اوره نه ساتي، نو اخرت د خپل رحمت څخه هم لیرې کړي. څلوېښتم دا چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې الله تعالی د هغه دپاره په هر روژه ماتي کې د اور او دوزخ څخه خلاصېدونکي بندګان شته. نو روژهدار انسان چې کوم وي هغه ډېر امید وي چې الله تعالی جل جلاله یې د دوزخ خلاصي او نجات په برخه کې. نه څلوېښتم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا ترغیب و ترهیب روایت دی په 1442 صفحه کې. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د روژې په شپه او ورځ کې انسان الله تعالی د دوزخ څخه بچ کوي او د مسلمانانو دعا په دې قبلیږي. یعنی چې کله په ښه شام باندې روژه نیولې وي الله تعالی به دغه انسان د دوزخ د عذابه، د دوزخ له اوره د هغه څخه به په امن کې نجات ورته په برخه کې. پنځوسم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو صحابي ته یې وویل چې که ته شاهدي و په ایمان باندې ووایې د توحید او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رسالت او 5 وخت لمونځ وکړې، زکات ادا کړې او روژه په ښه شان باندې ونیسې او دا شان د روژې په میاشت کې او په نورو شپو کې د شپې د خوا عبادت وکړې، نو ته به الله تعالی د رښتینو شهیدانو مقام درکړي چې شهیدان د قیامت په ورځ باندې شاوخوا د 80 نفرو د خپلو خپلوانو شفاعت کولی سي. یعنې الله تعالی به دغه انسان ته چې په ښه شان باندې لمونځونه ادا کړل، ښه زکات یې ادا کوي او حج ورباندې فرض و حج یې وکړي او په ښه شان باندې روژه ونیوله او د شپې عبادت وکړه، الله تعالی به دغه انسان ته د شهیدانو مقام ورکړي. معززو دا یو څه فضایل او څه برکات او څه فواید وه د رمضان مبارک د شپو د ورځو. الله تعالی جل جلاله موږ ته دغه مبارکه میاشت بیا راویستله. الله تعالی توفیق راته نصیب کړي چې دا روژه په ښه شان باندې ونیسو، عبادات کې وکړو، صدقات کې وکړو، د بل مسلمان سره همدردي وکړو. دا به زموږ دپاره ډېر غټ خیر وي او دا به عظیم اجر و ثواب زموږ دپاره. او دغه بیان تاسو ته نور مسلمانانو ورسوئ چې هغه په دې فضایلو باندې خبر سي او په ښه شان باندې دې ته آماده سي او مرحبا مرحبا و رمضان مبارک ته ووایي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.